نوې دقه ټیم کې دعا غواړه، دا د دعا د قبلېدو ټیم دی چې دا یو اذان جواب ورکړي او دا مؤذنین نور اوازونه کوي، یو وی الله اکبر، بل وی اشهد ان لا اله الا الله. دا ټیم ډېر قیمتي ټیم دی. په دغه ټیم کې دعا کوه چې اللهم هذا اقبال لیلک و ادبار نهارک و اصوات دعاتک فاغفر لی. خدایا شپه دې راله ورځ دې لاړه، خدایا شپه دې را مخامخ کیږي ورځ دې ځي. دا څومره د لوی انقلاب ټیم دی. خدایا ما کې به انقلاب را نه ولې، خدایا زما دا ژوند به بدل نه کې، الله ما به ځان ته نږدې نه کې. نو اللهم هذا اقبال لیلک و ادبار نهارک، خدای شپه دې لاړه ورځ دې لاړه او شپه دې راله. و اصوات دعاتک، خدایا ستا د لویۍ داعیان اوازونه کوي، خدایا ستا لویۍ چغې وخیل شي، خدایا د هر طرف راځي الله اکبر. بل مؤذن وی حی علی الصلاة، بل وی حی علی الفلاح، بل وی الله اکبر. خدای د مؤذنینو د اوازونو ټیمونه دي، خدای ستا د لویۍ ټیمونه دي. فاغفر لی، خدای زما ګناهونه معاف کا. دا ډېر قیمتي ټیم دی. دقه ټیم کې دعا کوئ، الله قبلی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلی بیبی ته دا دعا وښودله، ښه دا دعا کوه. خیر دی عربی کې نه درځي، وایا خدایا شپه دې را مخامخ شوله او ورځ دې شا کړله او مؤذنین ستا لویي بیانوي، خدایا زما ګناهونه معاف کړي. نو الحمدلله ټول صفتونه د الوهیت الله لري. نو تاسو ما سره مخلوق برابروئ، ما خو ټول صفتونه د الوهیت ما لره دي. بل اکثرهم لا یعلمون، بلکې اکثر بلکې زیات د دې خلقو نه په دې نه پوهي، دوی د شرک په دې انجام نه پوهیږي چې دا ډېره لویه ګناه ده. ته انسان د انسان سره په یو شي کې شریک که ته دا څومره بد ګڼي، ته د الله سره د الله په خدایۍ کې مخلوق شریکوي. فرمایي فلا تضربوا لله الامثال، مبیانوئ د پاره د الله مثالونه یعنی شریکان. ان الله یعلم، بشک الله خپوهیږي، وانتم لا تعلمون، او تاسو نه پوهیږئ. ضرب الله، بیانی الله مثلا یو مثال، عبدا مملوکن چې یو بنده وي، مرئ غلام وي، لا یقدر علی شیء، او هیڅ طاقت نه لري په هیڅ څیز باندې. ومن، او بل کس، اغا دې رزقناه چې ورکړی مونږ اغا ته منا د خپل طرف نه رزقا حسنا، ښایسته رزق. فهو ينفق، او دغه کس خرچ کوي منه د دې رزق نه سرا و جهرا، په پټ او په ښکاره. هل یستوون، آیا دی برابر کې دی شي؟ الحمدلله ټول صفتونه د الوهیت خاص الله لره دي. بل اکثرهم لا یعلمون، بلکې زیاد د دې خلقونه نه پوهیږي.